ویل کېږي چې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له اشرف غني څخه غوښتنه کړې چې بیرته هیواد ته راستانه شي څو د افغانستان د ثبات، پرمختګ او ملي یووالي لپاره ګډ کار ترسره شي. په سلامونو ورکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. اشرف غني چې د 2021 کال له تحول وروسته له هیواد ووت، تل ټینګار کړی چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي او هر ډول حل باید د خبرو، تفاهم او ملي مشارکت له لارې ترسره شي. نوموړي په خپلو پخوانیو څرګندونو کې ویلي چې هیواد ته راستنېدل یې هغه وخت ممکن دي چې یو مناسب، خوندي او د اعتماد فضا رامنځته شي. له بلې خوا ملا محمد یعقوب مجاهد چې د نوي نظام یو مهم چارواکی دی، هڅه کوي چې نړیوالو او کورنیو اړخونو ته دا پیغام ورسوي چې افغانستان د ثبات پر لور روان دی او ټول افغانان کولی شي د هیواد په بیا رغونې کې برخه واخلي. د ده له احتمالي غوښتنې څخه داسې انګیرل کېږي چې د پخوانیو چارواکو ګډون کولی شي د نظام مشروعیت او داخلي باور زیات کړي. سیاسي کارپوهان باور لري که رښتیا هم دا ډول اړیکې او خبرې دوام پیل کړي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مثبت بدلون وي، ځکه چې د اختلافات پر ځای تفاهم او جلاوالی پر ځای یووالی او هر هیواد د پرمختګ بنسټ جوړوي. خو ځینې شنونکي بیا وایي چې یوازې بلنه بس نه کوي، بلکې عملي ګامونه، د باور فضا او د ټولو اړخونو د حقونو تضمین ضروري دی. پرته له دې داسې هڅو پایلې ممکن محدودې پاتې شي. په ټولو کې که څه هم دا موضوع تر ډیره د اټکل او تحلیل په کچه ده، خو دا څرګندوي چې افغانستان کې لا هم د سیاسي تحول په یو مهم پړاو کې دي. که د پخوانیو اوسني مشرانو ترمنځ رښتینې همکاري رامنځته شي، نو دا به د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره یو نوې هیلې وي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.